راځئ د پیسو شمارلو لږ څه تمرین وکړو. ښه نو دلته شپږ دانې سکې لرو او دا ټولې د متحده ایالاتو سکې دي. نو موږ په امریکا کې په دې ډول سره پیسې شمارو. ښه نو دا اوله سکه څه شی دی؟ ډېر ښه، دې ته یو چارک یا د $1 څلورمه برخه ویل کیږي او د 25 سنټ په شکل سره یې لیکلی شو، خو دا به په همدې شکل سره پرېږدو. او دا هم یو بل کوارټر یا چارک، نو دا هم 25 قرانه کیږي او دا لیک څه بل ډول ښکاري خو هیڅ کوم توپیر نه کوي. دا د همدې سکې بل مخ دی او دا هم د هغه مخکې په شان دی. نو دا بیا هم د 25 قرانونو څخه ښکارندویي کوي. دا درې چارکونه یا د $1 څلورمې برخې دي. ښه نو دا درې سکې څومره پیسې ښیي؟ ډېر ښه، دا له 25 جمع 25 مساوي په 50 او جمع 25 نور مساوي په 15 سره مساوي کیږي. ښه نو دا درې سکې 15 قرانه کیږي. بیا یاد ولرئ چې هر کله سل قرانونه یا سنټ له $1 سره مساوي دی، نو په دې خاطر دا تر اوسه پورې له $1 څخه کم دی، خو تر اوسه پورې ختم شوی نه ده. دلته دا نکلي سکه لرو کوم چې له 5 قرانونو یا سنټونو څخه ښکارندویي کوي. بله نکلي سکه لرو لیک بل شان ته ښکاري، خو دا یوازې بل اړخ د اړخ شیر او دا بل یې خط دی. ښه نو دا هم یو بل 15 سنټه. نو که دا دوه نکلي سکې سره جمع کړو له 10 سنټونو څخه ښکارندویي کوي او په آخر کې یو قران یا پیني لرو او په اصل کې دا سکه له هماغه یو سنټ یا قران سره مساوي دی کوم چې د $1 سلامه برخه جوړوي. وګورئ دا یو قران او دا هم 5 قرانه، دلته دغه یو قران دی. ښه نو 15 جمع 10 جمع 1 څو کیږي؟ ډېر ښه، 15 جمع 10 15 اتیا کیږي او جمع 1 شپږ اتیا کیږي. ښه نو ویلی شو چې د شپږ اتیا قرانونو سره مساوي دی. که د 25 50 جمع کول لیک څه چټک درته ښکاره شوي وي، نو تاسې یې په دې ډول سره جمع کولی شئ. 25 جمع 5 جمع نور 5 او جمع 1 کولی شئ په دې ډول سره یې جمع کړئ. که یې سره یو ځای کړو نو څو کیږي؟ 5 جمع 15 10 کیږي، جمع 5 نور 15 کیږي، جمع 5 او جمع 5 نور 25 کیږي او جمع 1 شپږ کیږي. ښه نو دلته 12 او شپږ 20 لرو. 12 به دلته ولیکو. 2 جمع 2 څلور کیږي، جمع 2 جمع 2 نور 8 کیږي. نو ومو کولی شو چې په دې لارې سره هم شپږ اتیا لاسته راوړو. راځئ یو بل مثال به کار وکړو چې له دې څخه لیک څه زیاتې سکې لري. پاڼه لیک څه د لاندې راولو. ښه نو دا څه شی دی؟ دلته دغه یوه بیا هم یو چارک یا څلورمه برخه ده. ښه نو دا 25 قرانه کیږي، 25 قرانه او بیا داسې یوه سکه لرو چې په مخکې مثال کې مو نه ده لیدلې. وګورئ 2 ډایم لرو او هر ډایم 10 قرانه یا 10 سنټه کیږي. ښه نو موږ 2 ډایم لرو کوم چې هر یو یې له 10 قرانونو څخه ښکارندویي کوي. او بیا 2 نکلي سکې لرو لکه څنګه چې مو مخکې هم ولیدل. د دې هره یوه سکه له 15 قرانونو سره مساوي ده او بیا 4 قرانونه لرو، 1 2 3 4. کولی شو هر یو قران په جلا ډول سره ولیکو. وګورئ هر پینې له یو قران څخه ښکارندویي کوي، نو دا ټول 4 قرانه کیږي. او یا که په دې ډول سره ولیکو، ښه دا یې 1 2 3 4 یعنې 4 قرانه. او اوس کولی شو چې ټول سره جمع کړو. نو 5 جمع 0 جمع 0 جمع 15 10 کیږي، 10 جمع 15 15 او جمع 4 او جمع 4 نور 19 کیږي. په 19 کې یو لسیز او 9 20 لرو. ښه نو دا یو د لسیز په ځای کې لیکلی شو. 1 جمع 1 3 کیږي، جمع 1 او جمع 1 15 کیږي. ښه نو دا 15 لسیز 15 لسیز او 9 20 نو لیکلی شو 9 50. دلته دا ټول 9 50 قرانه کیږي. وګورئ موږ دلته ډېرې سکې لرو خو له مخکې مثال څخه د لږو پیسو څخه ښکارندویي کوي. دا په دې خاطر دی چې که هر څه سکې زیات لرو خو ډېر یې کم ارزښت دي. لکه دلته د یو ګونی قرانونه، خو ولې په مخکې مثال کې مو 3 کوارټر یا چارکونه درلودل چې د دې هر چارک له 25 قرانونو سره مساوي دی. ښه نو موږ وکولی شو چې په لومړي مثال کې ډېرې پیسې په لږ سکو سره وښیو.